په تیره ویډیو کې مو درته د دیموکراسۍ په پیژندنه او ډولونو لږ ډېر وویل. اوس مو هم په دې سر در خلاصو چې دیموکراسي له څومره ښېګڼو او بدګڼو سره ده. سلامونه جوړ په خیر ستړي مه شئ. زکریا غورځنګ یم په سیاست کې درته هرکلی کوم. دیموکراسي په نړۍ کې ډېره پراخي او ګرانښت موندلی او ټولو هیوادونو دیموکراسي غوره کړې. دیموکراسي ځینې مهمې ښېګڼې چې د هغې د لوړتیا سبب شوي درته یې وړاندې کوو. لومړی د حکومت کاریتوب. د حکومت د ځانګړي شکل د پیاوړتیا او کمزورتیا یو مهم معیار د هغه کاریتوب دی. کاریتوب په عادي شرایطو دغه راز د اضطراري یا بحراني شرایطو په ترڅ کې حکومت د هغه له کړنلارې سره سنجوي. دوهم د فردي ازادیو تامین. دیموکراسي د حکومت یوازینی شکل دی چې فردي ازادي تامین او د اساسي قانون په واسطه د اتباعو حقوق تضمینوي. دریم د برابرۍ تامین. دیموکراسي په اقتصادي او سیاسي دواړو برخو کې د برابرۍ غوښتونکې ده او د رایې حق په ټاکنو د اعتراض حق او عمومي مقامونو ته د لاس موندلو حق د طبقې نژاد مذهب یا جنس پر بنسټ له هر ډول تبعیض څخه پرته مني. ځانګړي امتیازات نه خوښوي. څلورم د خلکو ښوونه. دیموکراسي په عمومي ښوونه کې پراخه تجربه لري. ټاکنیزې مبارزې په واقعیت کې یوه سیاسي ښوونه ده. د بورینز په وینا ټول حکومتونه د ښوونې طریقې دي، مګر غوره ښوونه خپله زده کول دي. له دې مخکې غوره حکومت پر ځان حکومت کول دي چې هغه دیموکراسي وي. پنځم د هیوادپالنې پیاوړتیا. کله چې خلکو ته د خپلو استازو د ټاکلو فرصت ورکول کېږي، احساس کوي چې په خپل هیواد کې ارزښت لري. شپږمه ښېګڼه یې بیا د خلکو ارزښت دی. دیموکراسي د فرد د ارزښت له منلو سره د ابتکار او نوښت پرمختګ هڅوي او په هغه کې د مسؤلیت حس پالي. او همداشان نظم او پرمختګ، د اتباعو زده کړه، د حکومت معقول شکل او د حکومت د ثبات تامین د دیموکراسۍ له ښېګڼو څخه یادولی شو. سره له دې چې د دیموکراسي پیاوړتیا او ښېګڼې به په پوره ډول بااهمیته وي او په نړۍ کې د هغه مشخص ګرانښت هغه د حکومت په نورو شکلونو باندې لوړه ګرځوي، مګر له نیوکو او بدګڼو څخه لرې نه ده چې ځینې کمی یې درته وړاندې کوو. لومړی د جهالت واکمني. ارسطو د سیاست پوهنې پلار دیموکراسي د حکومت فاسد او ګمراه شکل د ناپوه خلکو د واکمنۍ د یو ډول په توګه محکومه کړه. افلاطون د هغه ښوونکی هغه د جهالت واکمني ونوموله. دوهم د شتمنۍ مطلوب ګڼل. زیاتره نوې دیموکراسي پانګوالې دي. دغه دیموکراسي له شتمنو طبقو څخه پلوي کوي. رایه د پلورلو وړ شوی ده او د هغو په ملاتړ حکومتونه په واک اخلي. دریم له فردیت او ازادۍ سره مخالفت. دیموکراسي د تفکر د ازادۍ لاره بندوي او عقل ضایع کوي. په دیموکراتیکه ټولنه کې اصیل مفکر ریشخند کیږي یا نادیده نیول کیږي. سقراط د یو موچي د غوښتنې له مخې محاکمه او د زهرو په څښلو اړ شو. څلورمه نیمګړنې بیا په ملي ګټو باندې د سیمه ییزو ګټو لوړتیا ده. د قدرت او ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره کوشش په ټولیز ډول د ملت هوساینې ته یو لړ زیانونه اړوي. او همداشان د عوامو واکمني، د حکومت بېثباتي، له تکامل سره ضدیت، د اکثریت حکومت نشتون او په دیموکراسۍ کې د استازیتوب د اصل په اړه شک نورې بدګڼې یادولی شو. د سیاست درنو لیدونکو، د دیموکراسۍ د ښېګڼو بدګڼو اړوند مو درته لږ ډېر څه وړاندې کړل. د دیموکراسۍ د نیمګړنو تحلیلي څېړنه سړی په دې باوري کوي چې دیموکراسي تر اوسه کمال ته نه ده رسېدلې او نشو ویلی چې د ټولو ناروغیو درملنه ده. خو پوښتنه دا ده چې آیا غوره بدیل شتون لري؟ نړۍ ګڼ د حکومت شکلونه ازمایلي چې ټول یې د نیمګړنو لرونکي موندلي. پس ویلی شو که جنت نشو ترلاسه کولی، دا به تېروتنه وي چې له دوزخ څخه د ژغورنې لپاره کوشش ونه کړو. تر بیا مو پاک څښتن ته عمل.